السلام علیکم ملګرو، زه یم تیمور جان او یو ښکلی غزل به تاسو سره شریک کړم. ډېره مننه کوم، الله مو راته خوشحال لره آباد اوسئ. غزل دی که خبرې خلک ډېرې یې خلاف کړي، که خبرې خلک ډېرې یې خلاف کړي، خو چې زړه ته وردننه شي طواف کړي. خبرې خلک ډېرې یې خلاف کړي، خو چې زړه ته وردننه شي طواف کړي. دا وجود به هم مرکز لري دننه، دا وجود به هم مرکز لري دننه. څوک نه څوک یې لږ څرګنده له غلاف کړي. دا وجود به هم مرکز لري دننه، څوک نه څوک یې لږ څرګنده له غلاف کړي. او ستا خبرې به پستې لکه اوبو وي، ستا خبرې به پستې لکه اوبو وي، زړه صحرا کې چې پیدا راته شګاف کړي. ستا خبرې به پستې لکه اوبو وي، زړه صحرا کې چې پیدا راته شګاف کړي. او حقیقت خو په ماده کې یې ونه موند. شعر دی، حقیقت خو په ماده کې یې ونه موند. سقراط خیال کو دنیا به انکشاف کړي. او د یو وجې ډېرې وجې را پیدا شي، د یو وجې ډېرې وجې را پیدا شي. شیطان ځکه خو موسی ته اعتراف کړي. د یو وجې ډېرې وجې را پیدا شي، شیطان ځکه خو موسی ته اعتراف کړي. او پښتنو نه که دا حسد کینه لاړه، پښتنو نه که دا حسد کینه لاړه، خاپیری به ننداره له کوهې کاف کړي. پښتنو نه که دا حسد کینه لاړه، خاپیری به ننداره له کوهې کاف کړي. او نظر ورکړه لکه باز د خپل تیمور ته، نظر ورکړه لکه باز د خپل تیمور ته، چې پرواز کې سمندر نه انحراف کړي. نظر ورکړه لکه باز د خپل تیمور ته، چې پرواز کې سمندر نه انحراف کړي. ډېره مننه کوم ملګرو، الله مو راته خوشحال لره آباد اوسئ، ښاد اوسئ. د الله په امان.